په مخ د ځمکه باندې چې څومره مخلوقات موجود دي، څومره ځناور دي چې انسانان د هغې نه فایدې اخلي. په دغه ځناورو کې اوښ یو ناشنا مخلوق دی. په دې کې ناشنا قسمه صبر، استقامت او برداشت پروت دی. بله ناشنا خبره دا ده چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې موږ ته امر کړی دی. الله فرمایلی دی چې افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، آیا تاسو د اوښ ته نه ګورئ چې دا څنګه پیدا کړی شوی دی؟ یعنې الله موږ ته امر کوي چې تاسو په دې مخلوق کې سوچ وکئ او د هغې نه زما عظمت او طاقت معلوم کړئ. ملګرو راځئ چې د الله سبحانه وتعالی په دې امر باندې عمل وکړو او سوچ وکړو د الله په دغه مخلوق کې چې په دې ځناور کې څه قسمه خصوصیات پراته دي او هغه کوم عادات دي چې هغه د ځناور د نور مختلف جوړوي. نو ملګرو که د ساینس په نظر سره وګورو نو هغه داسې وایي چې دا اوښ د یو وړوکي ځناور نه ارتقایي صورت کې وجود ته راغلی دی. دوی وایي چې د نن نه 4 یا 15 کروړه کاله مخکې په شمالي امریکا کې یو ځناور اوسېدو. د خپل جسامت په لحاظ سره ډېر وړوکی و، لیکن وروسته بیا د په ساخت کې تبدیلي راغله او ارتقایي صورت کې اوښ وجود ته راغی. بهرحال دا د ساینس یو نظر دی او دې ته موږ 100% صحیح نه شو ویلی. نور دغه د ساینسدانانو کار دی، د دوی سره د کلونو کمې نه وي. په ماضي کې چې دوی د یو شي خبره کوي چې دا 400 کاله او 1500 کاله 1500 کروړه کاله پخوانی دی. دوی سره کارونه ډېر زیات یې د په جیب کې پراته وي. خو دو خبره دا ده چې اوښ ارتقایي صورت کې وجود ته راغلی دی د نورو ټولو ځناورو په شان. لکه څرنګه چې دوی وایي چې انسان د شادول ارتقایي صورت کې وجود ته راغلی دی. او د دې باره کې موږ مخکې ښه تفصیلي خبره کړې ده. دوی وایي چې د اوښ ارتقایي صورت کې وجود ته راغی او بیا دوی خواره شو. د دې اوښانو بعضې نسل داسې و چې هغې ایشیا طرف ته راغی او بل نسل داسې و چې هغه د افریقې بعضې علاقو کې خواره شو. نن سبا هم د اوښانو دغه 2 نسلونه موږ ته معلومیږي او دا 2 نسلونه د یو بل نه لږ مختلف دي، ډېر فرق پکې نشته دی. نو ملګرو اوښ یو ناشنا ځناور دی او د ده سره ډېر ناشنا خصوصیات موجود دي چې هغه په نور ځناورو کې نشته. د ټولو نه غټ خصوصیت یې دا دی چې دا ځناور د ډېرو ورځو پورې بغیر د خوراک او څښاک نه گزاره کولی شي. د خپې په داسې انداز کې جوړې دي چې دوی په اسانۍ سره په شګه کې تللی شي، په صحرا کې سفر کولی شي. د ده په سترګې باندې له پاسه یو پرده ده او چې کله په صحرا کې غبار سې واشي، دوړه سې واشي، دوی دغه پرده په سترګې له پاسه راولي او په دې سره دوی خپل ځان د طوفان نه بچ کوي. او دغه شان دوی خپله پوزه هم پټولی شي د خاورو او شګو نه د طوفان په صورت کې. یعنې د ده سره پوره سیکیورټي موجود ده چې په صحرا کې کوم طوفانونه راځي د شګو چې دوی په هغې سره ځان د هغې نه بچ وساتي. نو همدا وجه ده چې دې اوښ ته د صحرا کښتۍ ویلی کېږي چې دوی په صحرا کې داسې سفر کوي لکه څرنګه چې کښتۍ په سمندر کې په اسانۍ سره سفر کولی شي. دوی چې کله یو ځل اوبه وڅکي په هغې باندې ځان موړ کړي نو بیا د ډېرو ورځو پورې دوی په هغې باندې خپل ځان ساتلی شي، بغیر د اوبو نه وخت تېرولی شي. بعضې خلکو کې دا خبره مشهوره ده وایي اوښ چې کله اوبه څکي نو دی به پر یقوب کې د اوبه جمع کوي او بیا وروسته د ضرورت په ټایم کې دوی د هغه استعمالوي. لیکن ملګرو دا خبره صحیح نه ده. د اوښ په دې شا باندې چې دا کوم غټ قوب تاسو ته ښکاري دا د اوبو د جمع کولو دپاره نه وي، بلکې دا یوه چربي دې ځای کې چربي جمع کېږي. اوښ ته چې کله په صحرا کې خوراک میلاویږي دوی په ډېر مقدار کې خوراک وکړي د هغې نه چربي جوړه شي. بیا چې کله په صحرا کې ګرځي نو دغه چربي د خپل طاقت دپاره استعمالوي. که ده ته د 100 ورځو پورې خوراک څښاک میلاو نه شي نو د ده په دې بدن کې د چربي داسې چې هغه د ده په جسم کې د طاقت برقرار ساتي چې په هغې سره د ده ژوند ممکن وي. او دومره خبره صحیح ده چې په عربو کې مخکې دا عادت و چې کله به جنګونو له تلل د هغې نه مخکې به یو خان له ډېرې اوبه ورکړې، دا به یې ماړه کړو او چې په لاره به کله اوبه دوی ته کمې شوې اوبه به نه میلاوېدې نو خان به یې حلال کړل او د هغوی د اوبه به استعمالولې. د دې په لرې کې چې به کمې اوبه موجود وي هغه به بیا په خپله څکلې. اگر چې دغه اوبه په خپله ډېرې ترخې وي انسان یې نشي څکلی، لیکن د مجبورۍ په وخت کې به دغه خلکو د اوبه استعمالولې. په یو روایت کې هم راځي وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 10,000 صحابو سره د غزوې تبوک دپاره روان و او په لاره کې ډېر زیاته ګرمي شوه اوبه نه میلاوېدلې نو صحابه راورسېدل دغه اوښان یې حلال کړل او د دوی د اوبه استعمال کړي. نو غرض مې دا و چې په دې ځناور کې له دا خصوصیت اچولی دی چې دوی په ډېر مقدار کې اوبه څکلی شي او هغه سټور کولی شي. دا ځناور که هر څومره په سختې ګرمۍ کې سفر کوي خو په ده باندې خوله ډېره کمه راځي او دا د دې دپاره چې د ده په دې بدن کې د اوبه ډېرې وساتلی شي چېرته کمې نه شي. د دې ځناور د خپې اوږدې اوږدې وي او قد یې ډېر اوږد وي او په دې کې حکمت دا دی چې د دا بدن د صحرا د ګرمایش نه محفوظ وي چې دې د ځمکې نه اوچت روان وي. دا اوښ په یو ټایم کې د 100 لیټرو پورې اوبه څکلی شي، دا به خپل بدن کې سټور کولی شي. دغه شان د 400 نه واله د 600 کیلوګرامه پورې وزن اوچتولی شي، بوج د یو ځای نه بل ځای ته وړی شي. نو الله سبحانه وتعالی چې په قرآن کې موږ ته امر کړی دی چې تاسو د اوښ ته وګورئ چې دا څنګه پیدا دی. دا امر د یو څو وجو نه دی. یو وجه خو دا وه چې د مکې مشرکین داسې وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره یې نه منله
او نافرمانی کوله. نو الله ورته وفرمایل چې تاسو د یو وخت وګورئ چې دا د جسامت په لحاظ سره څومره غټ دی، ستاسو نو څومره طاقتور دی، لیکن بیا هم الله تابع کړی دی ستاسو دپاره، ستاسو د مرضي مطابق دی چلیږي او سفر کوي. انسانانو تاسو ډېر کمزوري یئ، تاسو دغه زورور او طاقتور ذات څنګه نافرمانی کوئ؟ دغه خبر ولې نه منئ؟ په دې امر کې دغه غرض و. دویم غرض پکې دا و، بعضې مفسرینو لیکلي دي وایي یو پیر صحابي تپوس وکړو چې یا رسول الله په جنت کې به خلک پر اوچتو تختونو باندې ناستي، نو څنګه به په دغه اوچت ځیګونو باندې کښېني چې دا د ځمکې نه ډېر اوچت وي؟ نو الله ورته وفرمایل چې تاسو د اوښانو ته نه ګورئ، د اوښانو څومره دنګ دي د قد په لحاظ سره، لیکن تاسو بیا هم قادر یئ چې په هغې باندې سورلي وکئ. دغه شان په جنت کې به تختونه ډېر دنګ وي، لیکن جنتیان به په اسانۍ سره په هغې باندې کښېناستی شي او په جنت کې به سیر کولی شي. نو دا اوښ د عربو په نسبت باندې ډېر قیمتي ځناور دی، هغوی به د دې ډېر خیال ساتو او د عربو په نسبت باندې دا ځناور په صبر، قوت، طاقت او شجاعت کې مشهور دی. د دې ځناور په فطرت کې جلبازي نشته، یو صبرناک او حلم والا ځناور دی. او بعضې خلک وایي چې دې ځناور یاداشت هم ډېر تیز وي، تر دې چې د 20 کالو پورې دې یوه خبره یاد ساتلی شي، د یو سړي چهره یاد ساتلی شي. نو اوښ د الله سبحانه وتعالی یو ناشنا تخلیق دی. په دې ځناور کې الله سبحانه وتعالی ډېرې فایدې ښودي دي د انسانانو دپاره. د ډېر زمانې نه دا ځناور د انسان دپاره تابع دی او انسانان د ده نه فایدې اخلي. د دې ځناور په پیو کې هم فایدې دي او په غوښه کې هم الله ډېرې فایدې ښودي دي. په کې بې شماره ویټامنز او کیلشیم موجود دي چې هغه په بل څه کې نه میلاویږي. انسان که چېرته د اوښ د پی یا غوښه استعمال کړي نو دا د ګردو، جګر او دفاعي قوت دپاره ډېر فایدهمند ثابتېدلی شي. ناشنا خبره ده، ځکه خو الله سبحانه وتعالی فرمایلي کنه په قرآن کریم کې چې وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یاکلون. الله فرمایي چې دا ځناور موږ ستاسو تابع کړي دي، تاسو په دې باندې سورلي هم کوئ او د دوی نه خوراک هم کوئ. نو خلاصه دا د ملګرو چې الله د قرآن کې امر کوي چې تاسو د اوښ ته وګورئ چې دا څنګه پیدا شوی دی. نو په دې خبره کې غرض دا دی چې موږ د اوښ د جسامت ته وګورو، په دې کې چې کوم الله صلاحیتونه او خصوصیت یې ښودي دي هغې ته وګورو، او بیا دا سوچ وکړو چې الله سبحانه وتعالی دا دومره طاقتور ځناور د کمزوري انسان د څنګه تابع کړی دی. او دا بیا څومره د افسوس او ناانصافۍ خبره ده چې دغه کمزوري انسان رالېږي او د دغه طاقتور ذات نه انکار کوي، دغه نافرماني کوي. تاسو وایئ ملګرو چې دا د انصاف خبره ده. تاسو دې دنیا ته وګورئ، په دې کې څومره انسانان موجود دي. په دې انسانانو کې اکثر داسې دي چې هغه په الله باندې شرک کوي، اکثر پکې داسې دي چې هغه الله نه مني، د الله د وجود نه منکر دي، خپل د وجود هسې موافقت ګڼي چې موږ حادثاتي طور باندې وجود ته راغلي یو. وایي زما لپاره یو خالق نشته، دا کمزور انسان دی، رالږي غټې غټې دعوې کوي او هر چې اوښ دی کوم چې د انسان نه طاقتور دی هغه په خپله د انسان ته تابع دی د الله په امر سره.